بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. قدرمنو اوریدونکو د ژوند د لارې د خپرونې مینوالو، السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. ستاسو روغتیا او خوشحالي د پاک رب نه غواړم، په دې هیله چې د صحت او عافیت جامې په تن ولرئ او خوشحالي مو په برخه وي. دا دی زه محمد یاسین فهیم د ژوند د لارې د خپرونې په وړاندې کولو کې ستاسو په خدمت کې یم. زموږ د نن ورځې د خپرونې موضوع بیا هم د خوش پیغمبر خواږه قمندانان. د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم د خوږو قمندانانو څخه یو لوی سپه سالار حضرت ابو عبیده بن جراح رضی الله تعالی عنه. د ابو عبیده مبارک نوم عامر و، کنیت ابو عبیده و او رسول اکرم صلی الله علیه وسلم هغه ته د امین الامت لقب وربښلی و. د نیکه نوم جراح و، نو له همدې نسبته د پلار د نوم په نسبت په همدې نوم مشهور و. له هجرت کولو سره سره د قریشو مشرکانو او ناپوهه مشرانو په هماغه څیر له مسلمانانو سره دښمني جاري ساتلې وه. مسلمانان چې په مکې مکرمه کې د مشرکینو او د مشرکانو د ظلم څخه په تنګ راغلل، هغوی هجرت وکړه مدینې منورې ته او حبشې ته، خو بیا هم د مشرکینو دښمني د مسلمانانو سره لا ختمه نه وه. تر دې چې د هجرت په دویم کال د بدر په میدان کې د حق او باطل ترمنځ لویه جګړه رامنځته شوه. دواړو لور ته جنگ دوام درلود. د باطل غوښتنه وه چې د حق چراغ مړ کړي، خو هغه چراغ چې الله رب العزت د خپلو حق پالونکو بندګانو په زړونو کې روښانه کړی و، هغه کله په باطل سره مړ کیدونکی و. عبیده بن جراح رضی الله تعالی عنه په دې جنگ کې ګډون درلود او د زمري په څیر جنګېده. د ده پلار عبدالله د کفارو له لورې جنګېده او د خپل زوی په نوي دین یعنی په اسلام باندې ډیر خواشینه شوی و. هغه د زوی ولی ټولې ریښې تر پښو لاندې کړې او له خپل زوی سره د اسلام په سر سخته دښمني راواخیسته. اوس همدا موقع وه چې له خپل زوی څخه د اسلام د منلو غچ واخلي. هغه به په بار بار دا غوښتنه درلودله چې د خپل زوی سر په خپله قلم کړي، خو هر ځل به یې زوی له بښنې څخه کار واخیست او د جنگ په مقابله کې به د پلار په مقابل کې د صبر او حوصلې پوله قوي ساتله. خو چې کله یې ولیدل چې پلار یې هیڅکله د ده د وژلو موقع له لاسه نه ورکوي، نو اسلامي جذبه یې په نسبي ریښو غالبه شوه او په خپل پلار یې داسې ګزار وکړه چې په وینو کې لت پټ که. د اسلامي جوش او مذهبي قرباني دا یوه داسې بېسارې بیلګه ده چې هیڅ سترګو به ښایي داسې قرباني نه وي لیدلې. الله رب العزت ته د ده دا عظیمه جذبه بېحده خوښه شوه او د سورې مجادلې دا آیتونه الله نازل کړل چې الله فرمایي څوک چې په الله او د آخرت په ورځ ایمان لري او د رسول الله صلی الله علیه وسلم له دښمنانو سره دوستي نه کوي، اگر که د دوی خپل اولادونه یا پلاران هم وي او یا یې خپلوان وي، دا هغه خلک دي چې الله رب العزت د دوی په زړونو کې ایمان خوندي کړی دی او په غیبي برکتونو سره یې د دوی مرسته کړې ده. د ابو عبیده بن جراح رضی الله تعالی عنه عمر چې کله 19 کلونو ته ورسېده، نو رسول اکرم صلی الله علیه وسلم د نبوت اعلان وکړ. د توحید دې زړه راښکونکې ترانې د قریشو په مشرکانو کې شور او غوغا راوچته کړه. د رسول الله صلی الله علیه وسلم د غار ملګري ابوبکر په پټه خلکو ته د حق بلنه ورکوله. د ابابکر صدیق په اړه یې باور و چې د کوم شي بلنه ورکوي هغه سراسر رښتیا دي. په دې ورځو کې لا رسول الله صلی الله علیه وسلم د دار ارقم ته تشریف نه و وړی چې ابو عبیده بن جراح د رسول الله صلی الله علیه وسلم په دربار کې حاضر شو. په همدې ورځ عثمان بن مزعون هم راغی او ځان یې د رسول الله د غلامي لپاره وقف که او دواړو د شهادت کلمه ولوستله او مسلمانان شول. کله به چې کوم نیکبخته غلامان په اسلام کې داخلېدل، نو نورو خلکو به ورسره دښمني پیل کړه. خپل ولی او دوستی به ورسره پرې کوله. د دوی یوازینی مقصد او مخه وه چې دوی نوی دین یعنی اسلام پرېږدي.
او بیرته خپل زوړ دین بت پرستی ته راواوړي. خو دوی ته دا معلومات چیرته وه چې په حق دین کې له شاملېدو وروسته راحت او سکون هم راځي او د ابدي ژوند کامیابي پکې نغښتې ده. په عبیده بن جراح به هم دوی ډول ډول ظلمونه کول. 2 ځلې شام ته د مشرکینو له ظلم څخه هجرت هم کړی. په وروستي ځل د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره یو ځای مدینې منورې ته هجرت وکړ. نو هلته د حضرت کلثوم بن هدم په کور کې دیره شه. رسول اکرم صلی الله علیه وسلم د هغه ورورولي له سعد بن معاذ رضی الله تعالی عنه سره وکړه. ابو عبیده بن جراح رضی الله تعالی عنه په ټولو غزاګانو کې په ډیرې میړانې او شهامت سره ګډون کړی و. د احد په غزا کې د عبدالله بن قیمه له حملې څخه د زغرې 2 کړۍ د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په مبارک مخ کې وردننه شوې. د ډیر درد او د تکلیف حالت و. ابابکر صدیق رضی الله تعالی عنه ډیر ژر د خپل سردار او لارښوونکي لور ته ورورسید. بل لور ته عبیده بن جراح رضی الله تعالی عنه دومره په منډه راغی تا به ویل چې د شاهین مارغه په څیر یې هوا وکړه او بیا یې په داسو الفاظو ویل ما ته اجازه راکړئ چې زه د محمد رسول الله له مبارکو او منورو رخسارونو څخه د زغرې کړۍ را وباسم. حضرت ابابکر صدیق رضی الله تعالی عنه ابو عبیده ته اجازه ورکړه. ابو عبیده بن جراح رضی الله تعالی عنه لومړی خپل غاښ د زغرې په کړۍ کې ورکلک او په پوره زور سره ترې کړۍ راوویسته. په دې وخت کې د ابو عبیده بن جراح یو غاښ شهید شو. بیا یې د زغرې 2مې کړۍ ته زور ورکه چې د باندې راوباسي. نو 2یم غاښ مبارک هم شهید شه چې دواړه غاښونه یې د سید الابرار محمد رسول الله له سره زار کړل. د زغرې له راویستلو سره د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم له مبارک مخ څخه وینې وبهېدې. مالک بن سنان رضی الله تعالی عنه په دې وخت کې د محمد رسول الله تر څنګ ولاړ و. خپله ژبه یې راوښکله او د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارکې وینې په خپله ژبه باندې څکلې او تیرولې. د رسول الله صلی الله علیه وسلم یو بل عاشق او قربانونکی تر څنګ ولاړ و او له مالک بن سنان څخه یې وپوښتل آیا ته وینې څکې؟ مالک بن سنان ځواب ورکه هو زه د محمد رسول الله وینه د شربت په څیر څکم. د رسول الله صلی الله علیه وسلم د نبوي شمعې د قربانونکو پتنګانو د قرباني دا بیلګه وه چې په ټول عالم کې ساری نشته. یعنی دا یې نه غوښتل چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم وینه ځمکې ته تویې شي. په احزاب او بنو قریظه غذاګانو کې هم ابو عبیده بن جراح رضی الله تعالی عنه له حده زیاتې قربانیانې ورکړي او خپل ځان یې د ډال په څیر د اسلام د دفاع لپاره وکاروه. د دوی ټولو دا غوښتنه وه چې په کوم ډول خپل محبوب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم خوشحاله کړي ځکه چې د ده خوشحالي د الله د رضا او خوشحالي یوازینۍ لاره وه. د هجرت په 6م کال د ربیع الاول په میاشت کې رسول الله صلی الله علیه وسلم سر قربانونکی او سپیڅلی مجاهد ابو عبیده بن جراح د بنو ثعلبه د رام کولو لپاره د هغوی طرف ته ولیک. د ده تر مشري لاندې 40 کسان قربانیان و. د بني ثعلبه انمار او محارب سیمې د اوبو او ګیا څخه خالی شوې. نو دوی سره د خپلو څارویو بیرته مدینې منورې ته راستانه شول. ابو عبیده بن جراح رضی الله تعالی عنه د رسول الله صلی الله علیه وسلم له لارښوونې سره سم د ماښام له مانځه وروسته د ذوالقصا لور ته روان شو. د شپې په وروستۍ برخه کې خپل هدف ته ورسید. د سهار څرک او رڼا رانه ولا لګېدلې چې ابو عبیده بن جراح په بني ثعلبه باندې حمله وکړه. هغوی له ویرې وتښتېدل او په غرونو کې پناه واخیسته. یوازې یو سړی له دوی څخه بندي که چې په اسلام مشرف شه. په دې کوچنۍ شخړه کې عبیده بن جراح رضی الله تعالی عنه ته څه اوښان او نور د غنیمت مالونه لاسته ورغلل. هغه ټول امانت د رسول الله صلی الله علیه وسلم په نبوي دربار کې حاضر کړل. د هجرت په 8م کال
د رجب المرجب په میاشت کې رسول الله صلی الله علیه وسلم ابو عبیده بن جراح رضی الله تعالی عنه ته د 300 مجاهدینو مشري ور په غاړه کړه او د قریشو د قافلې د ژغورنې او د جهانیه د قبیلې د منع کولو لپاره یې ولیک. نو عبیده بن جراح رضی الله تعالی عنه ته رسول الله صلی الله علیه وسلم د سیف البحر پورې د تاک حکم کړی و، ځکه چې د جهانیه قبیله د هغه سین او د هغه بحر په غاړه باندې میشته وه. له مدینې څخه د دې ځای واټن د 6 ورځو پیاده سفر په اندازه و. په دې ډله کې امیر المؤمنین عمر فاروق او جابر رضی الله عنهما هم ګډون درلود. د روانېدو پر وخت ابو عبیده بن جراح رضی الله تعالی عنه ته د کجورو او د خرماو یوه کڅوړه په ډالۍ کې ورکړه شوه چې له دې کڅوړې څخه ابو عبیده بن جراح رضی الله تعالی عنه ټولو مجاهدینو ته یو موټی کجورې او خرماوې ورکړې. کله به چې په لار کې دوی ته د خوراک څه شی پیدا نه شو نو په خپلو لیندیو سره به یې له ونو پاڼې راشکولې او بیا به یې د همدې له امله دا لښکر د جیش الخیط یعنی د پاڼو لښکر په نوم مشهور شو. کله چې د ابو عبیده بن جراح رضی الله تعالی عنه په قمانده مجاهدین د بحر غاړې ته ورسېدل نو له دوی سره د خوراک لپاره هیڅ شی نه و. د دوی بدنونه ټول له صبر او زغم څخه جوړ شوي ول. الله رب العزت د خپل محبوب محمد رسول الله د ځان قربانوونکو لپاره د بحر څپو ته حکم وکړه. نو د بحر څپو یو غټ ماهي غاړې ته راوغورځوه چې په 16 متره لوی ماهي و او صرف د هغه ماهی د سترګې په حلقه کې 10 تنه ځایېدل. دونه لوی ماهی و. او ابو عبیده بن جراح رضی الله تعالی عنه به په اوښ سپور د ماهی د پښتۍ لاندې تیرېده. نو ځکه دې ته د سیف البحر سریه ویل کیږي. تر 18 ورځو پورې مجاهدینو په مړه خېټه د ماهي غوښه وخوړله. د ماهي وازده به یې په ځان پورې موښله چې ښه تندرسته شول. نو ټول په اوچته غاړه باندې مدینې منورې ته راستانه شول، ځکه د هغوی هر کار د الله رب العزت رضا لپاره و. د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم د امر متابعت یې کوه. نو الله رب العزت هغوی کله هم یوازې نه پرېښودل، الله د هغوی مرسته کوله. نو نن ورځ هم ټولو مسلمانانو ته د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم امتیانو ته دا پکار دی چې د خپل صالح ټول اعمال د الله رضا لپاره وګرځوي. الله به مرسته کوي، الله به کله هم ناکامه نه پرېږدي. په ځانګړې توګه مجاهدین ورونه چې د هغوی یوازینۍ موخه او یوازینۍ هدف د الله رضا وي او هغوی تل لپاره دا کوشش وکړي چې اسلامي بیرغ په اسلامي نړۍ کې هغوی وځړوي او د کفر او د شرک او د بدبختي تیارې د دې وطن نه لرې کړي. انشاء الله چې الله ورسره مل دی، کله به هم ناکامي سره نه مخامخ کیږي. نور به م واورو په دې هکله قدرمن اورېدونکو خو د یوې دمې نه وروسته. مونږه د خلیل په مسیر بیا یو د توحید قافلې تیغ د الا الله مو په لاس وجنو پری د شیر تورې شپې تور د بغاوت پتندي زړه باندې د وخت ما کردي اوړي با پور د نمرود دا د وحدانیت سپین کاروان دا د وحدانیت سپین کاروان اوړي با پور د نمرود. قدرمنو اوریدونکو بیا هم زموږ سلامونه او نیکې هیلې ومنئ. په حجة الوداع کې ابو عبیده بن جراح رضی الله تعالی عنه له رسول الله صلی الله علیه وسلم سره یو ځای ملګری و. له دې څخه 3 میاشتې وروسته چې کله رسول اکرم صلی الله علیه وسلم وفات شو، د هغه له وفات څخه وروسته په سقیفه بنو ساعده کې د خلیفه پر ټاکلو شخړه رامنځته شوه. نو په دې وخت کې ابو عبیده بن جراح په خپلو هلو ځلو ډېر مهم رول ولوباوه او انصارو ته یې داسې وینا وکړه: تاسې له موږ سره د مرستې ژمنه کړې وه، نو په دې اساس له خپلو خبرو مه پښیمانه کیږئ. په دې وخت کې د ابابکر صدیق رضی الله تعالی عنه او د عمر فاروق رضی الله تعالی عنه څخه پرته ابو عبیده بن جراح رضی الله تعالی عنه هم د خلافت لپاره نومول شوی و.
خو دې دواړو مشرانو په خپله خوښه ابابکر صدیق رضی الله تعالی عنه ته د بیعت لاس ورکه او د خلافت دنده یې ورته وسپارله. د حضرت ابابکر صدیق رضی الله تعالی عنه د خلافت په دوره کې 4 لورو ته لښکر ولیږل شول. ابو عبیده بن جراح رضی الله تعالی عنه د حمص لور ته، زید بن سفیان د دمشق لور ته، او شرجیل بن حسنه د اردن لور ته، او عمر بن عاص رضی الله تعالی عنه د فلسطین لور ته ولیږل شول چې د دوی ټولو مشري او سپه سالاري د حضرت ابو عبیده بن جراح رضی الله تعالی عنه پر غاړه وه. د عربو له پولې څخه بهر یې په ګام ګام له رومیانو سره لیدنه کېده، خو ابو عبیده رضی الله تعالی عنه به د تورو په وهلو رومیان تیښتې ته مجبورول. کله چې د رومیانو شمیره زیاته شوه نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم خلیفه ابابکر رضی الله تعالی عنه د دوی د مرستې لپاره لیک واستوه او په لیک کې خالد بن ولید ته دا هم ولیکل چې د عراق سیمه پرېږدي او شام ته لاړ شي. ابو عبیده بن جراح رضی الله تعالی عنه ټول پوځ یو ځای راټول که او بیا ټول پوځ یو ځای په میړانه او شهامت د بصرې فحل او اجنادین له فتح کولو وروسته دمشق تر خپلې قبضې لاندې راووست. په همدا شان ابابکر صدیق رضی الله تعالی عنه له دنیا څخه رحلت وکړه او پر ځای د خلافت چارې امیر المؤمنین عمر فاروق رضی الله تعالی عنه ته وسپارل شوې. په همدې ورځو کې د دمشق د مشر بطریق زوی پیدا شه. په دې خوشحالي کې د دمشق خلکو ډیر شراب او کباب استعمال کړل او بېهوشه پرېوتل. خالد بن ولید سره د څو سربازانو د فصیل د ښار په دروازه ورننوتل او ټول پوځ دننه ورداخل شو. د دې ناڅاپي آفت یوازې یوه د حل لار وه چې د لوی سپه سالار ابو عبیده بن جراح رضی الله تعالی عنه څخه سوله وغواړي. ابو عبیده بن جراح رضی الله تعالی عنه په دې وخت کې په بل ځای کې و او د دې حالت معلومات ورته نه و شوي چې مسلمانان ښار ته ورننوتي دي. هغوی سوله قبوله کړه. د خالد بن ولید او د ابو عبیده بن جراح پوځ چې کله د دمشق په ښار کې له یو بل سره مخامخ شو نو له دې وروسته له حقیقت څخه خبر شه. لکه څرنګه چې عبیده بن جراح د دمشق له خلکو سره سوله کړې وه نو د همدې له امله چاته د یو اغزي هومره زیان هم ونه رسید چې دا د جراح د لارښوونو او مهارت لامل و. رومیان په دې کار ډیر خواشیني وو چې د دمشق خاوره اوس د دوی له حاکمیت څخه ووتله نو دوی دا ځل خپل پوځونه په اردن کې راټول کړل. خو څرنګه چې دوی د مسلمانانو له رعب، دبدبې، جذبې او شهامت څخه له مخکې خبر و نو د سولې لپاره یې مسلمانانو ته یو استازی ولیږه چې له ابو عبیده بن جراح سره یې په اړه خبرې وکړي. د روم استازي په اسلامي پوځ کې حیران دریان ګرځېده. هر سړی چې په یو رنګ او یو لباس کې ولیده نو خواشیني یې لا نوره هم زیاته شوه. په افسر او لاندې طبقه خلکو کې هیڅ توپیر نه لیدل کېده. لنډه دا چې له یو مسلمان څخه یې وپوښتل ستاسو مشر څوک دی؟ مسلمان ځواب ورکه لاندې په ځمکه ناست دی. کله چې ابو عبیده بن جراح لور ته ورولیدل نو ډیر سخت حیران شو. دوی ته باور نه راتلو چې دومره لوړ پوړی او لوی سپه سالار د له عامو خلکو سره په ځمکه ناست وي. نو د ډاډ لپاره د ابو عبیده په خدمت کې حاضر شو. ابو عبیده بن جراح رضی الله تعالی عنه ترې وپوښتل تاسې څوک یاست؟ ځواب یې ورکه زه د روم له لورې استازی رالیږل شوی یم. ابو عبیده بن جراح ترې بیا وپوښتل د څه لپاره راغلی؟ هغه ځواب ورکه زه د سولې لپاره راغلی یم. زموږ مشر وایي که تاسې له دې ځایه لاړ شئ نو تاسې ته به د هر یو کس په سر 2 اشرفۍ درکړم. ابو عبیده بن جراح په قطعي صورت کې ځواب ورکه چې موږ د دنیا خلک نه یو، موږ د آخرت خلک یو. موږ د خپل خلیفه د امر تابع یو. په کومه لاره چې موږ ته زموږ رسول صلی الله علیه وسلم نصیحت کړی او موږ ته لارښوونه کړې موږ په هغې باندې روان یو. کله به هم شاته نه شو. کله چې ابو عبیده رضی الله تعالی عنه هغه ته جواب ورکه نو سخته جګړه رامنځته شوه او په دې جګړه کې مسلمانانو اردن فتح که. د حمص د نورو ښارونو له فتح کولو وروسته ابو عبیده بن جراح رضی الله تعالی عنه سره له خپل پوځ لاذقیې سیمې ته ورسېدل. دا یوه قوي سیمه وه. د دې ښار د فتح کولو لپاره ابو عبیده بن جراح په هوار میدان کې خندقونه وکینندل.
او د همدې خندقونو له لارې پټ پټ غارونه وکینندل او په څرګند ډول یې کلابندي پرېښوده او د حمص لور ته وخوځېدل. د سیمې خلک چې دوی په آرامه ولیدل نو په ډاډه زړه یې د کاروبار لپاره د کار دروازه خلاصه کړه. د شپې پر وخت ابو عبیده بن جراح رضی الله تعالی عنه سره له خپل پوځ په همدې غارونو کې دېره شول او سهار چې کله د دې سیمې خلک په خپلو کارونو کې بوخت و اسلامي پوځ ښار ته ورداخل شو او د اسلام بیرغ یې پرې ودراوه. د پرله پسې ماتو له امله رومیانو هرقل پاچا ته خپله ګیله وکړه. د هغه غیرت او جذبه راوپارېده او په پوره قوت سره د مسلمانانو د تیښتې لپاره ټولو سیمو ته د پوځونو د لیږلو لپاره لیکونه واستول چې په نتیجه کې په انطاکیه کې د پوځونو طوفان جوړ شه چې شمیر له حده زیات و، خو بل لور ته اسلامي جذبه او د اسلامي مجاهدینو د میړانې پښې هم نوې سستې شوې چې د دوی تر اغیز لاندې راشي. ابو عبیده بن جراح رضی الله تعالی عنه یو ځل بیا اسلامي پوځ په دمشق سره راټول که. له صلاح او مشورې څخه وروسته یې پریکړه وکړه چې په یرموک باندې مورچلې جوړې شي تر دې چې د دوی وصول شوې مالیې ټول لګښتونه یې بیرته ورکړل. هغوی چې د مسلمانانو دا نیک سلوک ولیده نو په ژړا ژړا یې د مسلمانانو د بیرته د راتګ دعاګانې وکړې. امیر المؤمنین عمر فاروق رضی الله تعالی عنه یې له دې پیښې خبر که او مرسته یې ترې وغوښته نو د مدینې منورې هر کس د جهاد لپاره تیار شه. له یرموک سره نږدې د 2 لکونو څخه زیات د رومیانو د پوځ خیمې ولاړې وې. اگر چې د دوی شمیر د مسلمانانو په نسبت 7 چنده زیات و، خو د اسلام جذبه او د اسلامي مجاهدینو میړانه تر هر څه زیاته او قوي وه. د رومیانو له لورې د سولې لپاره یو استازی د مسلمانانو چم ته ورغی. کله چې استازی د مسلمانانو لښکر ته را ورسېده نو د ماښام لمونځ پیل شه. څومره زړه راښکونکې نظاره وه. د روم استازی تر سخت اغیز لاندې راغی. له مانځه وروسته استازي وغوښتل چې له ابو عبیده بن جراح رضی الله تعالی عنه سره وویني. د هجرت په 15 کال د رجب په میاشت کې د یرموک جګړه رامنځته شوه. ډېرې وینې پکې تویې شوې او مسلمانانو پکې خپله میړانه د لمر په څیر وښودله چې د رومیانو 80,000 تنه پکې دوزخ ته ولېږدول شول او د مسلمانانو 3,000 سپېڅلو مجاهدینو پکې د شهادت جامونه وڅښل او د حقیقي خدای میلمانه شول. له دې پایلې وروسته د رومیانو پښې وښویېدلې او فتحه مسلمانانو ته په لاس ورغله او دا ټول د چا د مشري لاندې؟ د ابو عبیده بن جراح رضی الله عنه د مشري لاندې. په دې هکله به نور هم واورو قدرمنو اورېدونکو هغه په بلې خپرونه کې. نو دا وه زموږ د نن ورځې خپرونه چې ستاسو درانه حضور ته وړاندې شوه. تر بلې خپرونې پورې چې زه بیا هم ستاسو درانه حضور ته راځم تاسو ټول په پاک رب سپارم. پاتې ژوندم نیکمرغه، ښاد، بریالي او کامیاب اوسئ. منګه د توحید سربازان کړو د نړۍ مخکې اعلان، کړو د نړۍ مخکې اعلان. وادي ورید وخت فرعونیان لا اله الا الله، لا اله الا الله. دا د الهیات مدعي، دا د ورستي عصر دجال، دا د کم همت معبود، دغه مغرب زاد اتموال. دا د کم همت معبود، دغه مغرب زاد اتموال. زما د